بخاری مسلم کې دا حدیث هم دی یو سړی په منځ باندې ولاړ یو دغه مخه تیریږي درم کبیره ګناه وکړه سخت ګناه رسول الله فرمایي لو يعلم کچرته معلوم کې هغه انسان چې هغه د منځکون کې مخه تیریږي ما ز علیه چې بدی سړی باندې څومره وبال لې ودا به چلوي کرته چلوي خودري کې د دینه چې د مخه تیر شي چلوي کاله ورځ میاشتې کاله وجدار چې الله د دې بنده په مابین کې د انقطاع راولي د دې وجنه ستره مخه ودرول او د قشن دیوال نږدې ودرېدل پکار دي حتی تر دې پوري ابن قدامه دا خبره لیکلې د مغنی کې وکړه چرته یو سړی په دشت کې او ستر د سرنی کرخه دی وباسي نی غفلنه یا د قشن د میرا په شکل دینه نږدې ودرېدل پکار دي څومره اندازه کې به سړی تیرې دي شي باز علماء لیکلي دي چې بدی نوک باندې سنگریزي کې د خوشی کې څومره اندازه کې ولګیدا چاوي درې شریکه زونه د زیاده سجدینا او کده قشن د زیاده پونه ظاهر دا معنی چې د یو سپ اندازه باندې دی خو چې سړی تیریږي د کبیره ګناه کې اخته خطرناک ګناه وکړه محمد رسول الله فرمایي چې مسلم کې حدیث چې کله غلام تختی هغه غلام و هغه چې خپل مواليونه وتختی غلامان نو فقط کفر دنا شکر وکړه تر دې پورې چې دی راو واپس شي الذين يجتنبون كبائر الاسم نن مو ویلي لا رشل والغلاك ولا دا قشان د اسلام ارکان پر خودل خیانت زنانه له دې ورسره اندام باندې راتا ظلم مؤمن سره راول دوکریا د ترویته نو چې د غیب خبرونه وای دی خاله راتله سره وسمن د خوراک او سګ د پر استعمالول لوکي کې ورېکم استعمالول د محمد رسول الله ملګرو لکنزل کول د منسکون کې مخله تیرېدل او غلام د مالکانو تختیدل نو معنا د آیات دا الذين الله يغ انسانانو یجتنبون کبائر الاثم والفواحش چې دوی ځان ساتي د کبیره ګناهونو او د قشان د بے حیاينا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین